د شمس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 90مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. پلمار او د هغه په پرتمینه رڼا قسم او په سپوږمۍ قسم چې کله هغه له هغه لمر څخه وروسته راشي او په ورځې قسم چې کله هغه لمر څرګند کړي او په شپه قسم چې کله هغه لمر وپوښي او په اسمان او په هغه ذات قسم چې هغه جوړ درولی دی. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. او په ځمکه او په هغه ذات قسم چې هغه غوړولې ده او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه برابر کړ. بیا یې د هغه بدۍ او د هغه پرهیزګاري هغه ته الهام کړه. په رښتیا سره بری وموند هغه چا چې هغه د نفس تزکیه وکړه او ناکام شو هغه څوک چې هغه دی د خپل نفس په ګناه ککړ کړ. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سمودیانو د خپل سرکشي له امله حق دروغ جن کړ. کله چې د هغه د قوم تر ټولو زیات بدمرغه سړی قهرجن ورپسې پاڅېد نو د الله رسول هغو خلکو ته وویل چې پام کوئ د الله اوښي ته لاس ورنه وړئ او د هغې د اوبو څښلو معنی نه شئ. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خو سمودیانو د هغه خبره دروغ وګڼله او اوښه یې ووژله. په پای کې د هغو د ګناه په بدله کې د هغو پروردګار پر هغو باندې داسې آفت راکوز کړ چې ټول یو برابر د خاورو سره خاورې شول او د الله له خپل دغه کار څخه د هیڅ کومې ناوړې نتیجې څخه ویره نشته.